یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سید ولی سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، یو سړي خپلې میرمنې ته طلاق ورکړی. اوس دا خاوند او دا سړی وفات شوی. همدغه مطلقه ښځه یعنې کمې ښځې ته چې طلاق ورکړی دا راغلی او د خاوند په مال کې د میراث دعوا کوي، دا ښځه حق لري که یې نه لري؟ باریکه مسئله ده. د طلاقې شوې ښځې د عدت له تېرېدو څخه وروسته نو همدغه مطلقه د خاوند لپاره یعنې د عدت د تېرېدو نه وروسته اجنبیه ګرځي. نو کله چې عدت تیر شي، د عدت د تېرېدلو نه وروسته خاوند وفات شي، دا د خاوند په مال کې هیڅ حق نه لري او دعوا د میراث هم نشي کولی، بلکې نور وارثان چې د دې مړي دي د دې متروکه به په هغو باندې تقسیمیږي. هو که داسې وه چې یو سړي خپلې میرمنې ته طلاق ورک، خو د دې میرمنې عدت لا تیر نه و چې خاوند مړ شه، خاوند وفات شه، میرمنه په عدت کې وه، نو اوس همدغه میرمنه د خپل خاوند په متروکه کې حق لري دعوا د میراث کولی شي. هندیه په لومړني جلد کې په 462 صفحه کې الباب الخامس فی طلاق المریض په دې کې لیکي: ولو طلقها طلاقا بائنا او ثلاثا ثم مات وهي في العده فكذلك عندنا ترث. که یو سړي خپلې میرمنې ته باین طلاق ورک یا یې 3 طلاقونه ورکړه، دا خاوند مړ شه او دا ښځه په عدت کې وه، نو د حنفي علماو په نزد باندې دا میرمن میراث وړي. ولو انقضت عدتها ثم مات لم ترث. او که داسې وه چې د دې میرمنې عدت تیر شه چې کوم عدت د طلاق دی او وروسته له دې نه خاوند مړ شه، دا میرمنه هیڅ کم حق نه لري. همدارنګه قاضي خان په 2 جلد کې په 272 صفحه کې کتاب الطلاق فصل فی المعتدة التي ترث په دې کې لیکي: وإن أبانها بغير سؤالها ثم مات وهي في العدة ورثته عندنا. که ښځې ته باین طلاق ورک، دا خاوند مړ او دا ښځه په عدت کې وه، نو دا میرمن میراث وړي. وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترث. او که داسې وه چې د ښځې عدت تیر شه بیا دا خاوند مړ شه، نو په دې صورت کې حق د میراث لري. نو حاصل ده کم خاوند چې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړی وي، که دا میرمنه په عدت کې وي خاوند مړ شي، میرمن حق لري. او که داسې وي چې د میرمنې عدت تیر شوی وي، خاوند مړ شوی وي، نو په هغه صورت کې بیا میراث نه وړي. د خوښیو ډیوې بلې د مکې تیارې شوې غلې چې دنیا ته محمد رغی قربان. مرحبا مرحبا چې دنیا ته محمد رغی قربان.